کله چې دې مار هګۍ په شفاف بکس کې ولیده د ښکار حس یې سمدستي فعال شو. له خولې یې ډېرې لاړې راووتې چې د هګۍ په تېرولو کې مرسته کوي. وروسته یې ورو ورو خپله خوله خلاصه کړه. که څه هم هګۍ د مار له سر څخه څو برابره لویه وه، خو د مار ژامه دومره انعطاف لري چې دواړه خواوې تر شاوخوا 130 درجو پورې غځوي. په څو شیبو کې خوله د هګۍ تر ټولو پلن ځای پورې وغځوله او د خپلو وړو غاښونو په مرسته یې هګۍ ورو ورو دننه کش کړه. د هګۍ د تېرولو پر مهال یې د غاړې پوستکی وغځېد او د بدن د عضلاتو په همغږۍ سره یې هګۍ تر معدې ورسوله. په دې وخت کې د مار داخلي غړي خپل ځای بدلوي چې د ساه اخیستو لاره خلاصه پاتې کیږي. له همدې امله ساه هم نه بندېږي. کله چې هګۍ معدې ته ورسېده، د معدې ځواکمنو عضلاتو پرلپسې فشار ورکړ او د هګۍ کلک پوټکی یې مات کړ. د هګۍ ټول مغزي مواد یې هضم او جذب کړل. تر شاوخوا 15 دقیقو وروسته مار خپله خوله خلاصه کړه او د هګۍ تش مات شوي پوټکي یې بیرته بهر راویستل، ځکه د هګۍ د نني برخې له پروټین او غذایي موادو ډکې وي، خو پوټکی یې د کلسیم کاربونیټ څخه جوړ وي چې دا ډول ماران یې نشي هضمولی. همدې ځانګړتیا دې مار ته د ژوندي پاتې کېدو یوه حیرانوونکې وړتیا ورکړې ده.